ننګرهار یوې لرې پرتې سیمې ته غرایزې سیمې ته راغلي یو. دا دښته تاسو ګورئ، د دې د چاردیوالي هم د کور نشته. دلته یو اړمنه او بېکسه ورور دی، د دوی ته مو هم دغه لړۍ راورسوله. د 5 دانې وزې دي او 1 دانه ورسره سیرلی ده انشاءالله. او دیو کې 1 دانه یې ماشاءالله 2 دانې یې البته دا اوس هم شیدې کوي، کوچني کوچني سیرلیان لري. انشاءالله دې نه به همدغه سر له ننه دوی استفاده کوي. قدرمنو دوستانو، که چېرته غواړئ تاسو هم له موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړئ، قمر بنسټ الحمدلله په هره برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي دي. اړتیا ته او ضرورت ته په کتو سره موږ بېلابېلې پروجیکټې مخکې وړو. تاسو کولی شئ چې موږ سره په دغه سفر او کاروان کې ملتیا او ملګرتیا وکړئ. تاسو ته پر سکرین باندې هم لینکونه ښکاري، همداسې په ډسکرپشن کې هم ستا په میاشتني ډول د هیلپرز کلب له لارې هم کولی شئ خپلې مرستې او کومکونه تر موږ راورسوئ. او انشاءالله موږ به د افغانستان لرو پرتو سیمو ته په رښتینې معنا مستحقو او اړمنو خلکو ته رسوو. الله تعالی تاسو ټولو ته خیر او برکت درکړي. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.